حمزه بابا فرمایي چې اطمینان غوښتل دلیل د کمزورۍ دی. اطمینان غوښتل دلیل د کمزورۍ دی، زحمتونه راحتونه وي دانا ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، فضل امین بهار یم سره خپل ګران همکار او کیمرمین همدرد شینواري په پروګرام د خیبر شاعران کې یو ځل بیا ستاسو ته حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، د پروګرام د خیبر شاعران مرکې څه وخت لپاره ځنډ اخیسته او رستو شوې وي. هغه وجه دا وه چې زما او کیمرمین په ذاتي تور باندې دواړو خپل څه ذاتي مصروفیات و، هغه له کبله مونږ پیج له وخت ور نه کړی شو. نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ډیر محترم ډیر قدرمند مشر دلبر استاد را سره میلمه دی. هغه سره به خبرې اترې کړو، هغه سره به د حمزه بابا په ژوند او په فن باندې تفصیلي خبرې کړو. نو دلبر صاحب، ټولو نه اول درته پروګرام د خیبر شاعران په پاڼه کې هرکلی او ستړي مه شي وایم. ټولو کور آباد او خوشحال اوسئ. خوشحال شو چې دا ځوانان دغسې پیدا شوي او دا سوالونه راوچتوي، دا ډېره ښکلې خبره. تاسو ټول ټیم ته ما طرفه مبارکباد اوس، خیرونه او آباد اوسئ، تکړه اوسئ. ډیره زیاته مننه دلبر صاحب، ستاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ چې دومره لنډ تنګ وخت کې موږ سره ناسته وکړه، موږ دپاره وخت ویسته. موږ ستاسو شکریه ادا کوو. دلبر صاحب، ډیرو خلکو ستاسو نه مرکې او انټرویو ریکارډ کړي دي، ډیر خلک هم داسې هم پیژني، خو د شیشې په مخ موږ سره داسې خلک دي چې ډیرو لرو ځایونو سره تعلق ساتي. که هغو دپاره ستاسو په لنډو ټکو کې خپله پیژنګلو وکړئ. نو دلبر خان نامه 14/9/1970 में پیدایش دی او اوس مې ایم فیل وکړو او څه دغه 51 کاله عمر مې دی او د خیبر اوسېدونکی یم، د خاطر کلیوال یم، صدوخیل یم، لنډي کوتل تحصیل صدوخیل و، خاطر کور کلي سړی یم، داسې واخله. ډیره زیاته مننه. خاطر ذکر وشو، خاطر افریدی وایي چې ای اشنا چې دی وطن له تره درومې، ای اشنا چې دی وطن له تره درومې، خړ خیبر خو دې لیدلی زه به مړ یم. دلبر صاحب، که دا راته وایئ چې ستاسو د امفیل ذکر وکړه، نو ستاسو د امفیل زده کړې په کومو مرحلو کې روانې دي او په کومو موضوع باندې ستاسو د امفیل زده کړې روانې کړي دي؟ امفیل زه خوش قسمته په دې وم چې یونیورسټۍ کې خبره دا روانه وه چې په شخصیاتو باندې چاله موقع نه ورکاله، حالانکې دا په خپل ځای یوه روغه خبره نه، ځکه چې ادبیاتو غټې خبرې خو شخصیاتو راوړي، شخصیات منځه وباسي، نو عام خلک خو دا شی نه راوړی. نو دا یو کیسه روانه وه چې شخصیات بني همداسې څه فلسفیکل فلسفیانه یو ټاپک ته خوښ کړي، یا ژوند سره تړلی پولیټیکل ساینس روانو چارو وغیره نور څه که نه، یا نور ادبي چارې. خو خوش قسمتي ما دا وه چې ما سره خپل استاد محترم صاحب چې ما یونیورسټۍ کې و، هغه ما د خوښې ټاپک منظور کو چې ناظر شینواري د شاعرۍ تحقیقي او تنقیدي جایزه وه او دا ما لپاره ډېر اسانه هم و. داسې حمزه بابا کې هم ډېر ټاپک وو او هغه خو ډېر ورسټایل دی او ډېر اړخونه لري. خو ناظر صاحب چونکې د حمزه بابا پسې د شاعرۍ داسې دویم نمبر زور کړی دی او دې سره خاطر و افریدي م یو خپل مقام کې یادېدی شي. خو دلته سوال د ناظر صاحب دی چې ما په هغه امفیل د خیره سر ته ورسېدو، تېر 3-4 کاله په تیر شو او ډېر ښایسته مو ولیکلو او د کلیم صاحب وینا مطابق چې ډېر نه ښکلی لیکلی دا کتاب که نه. نو ما خوش قسمتي دا وه چې خپلې خوښې ټاپک راته میلاو شو. ناظر صاحب چونکې 2 کتابونه وو، نو هغه ما مخکې هم لوستلي وو، بیا مې چې بیا وکتلم اساني وه راته پکې، نو ډېر ښکلي مې سر ته ورسالو. په تېر کال 2020 کې په 1 نومبر ما یونیورسټۍ ته مکمل خپل تیسیس پیش کړ، څه 270 صفحو کې. ډیره زیاته مننه دلبر صاحب. د ناظر صاحب په حوالې سره به پوښتنې له وروستو راځو. زموږ اولنۍ پوښتنه دا ده چې حمزه بابا له ستاسو راتګ څنګه وشو؟ داسې کومه واقعه وه، داسې کومه خبره وه چې تاسو یې دې ته مجبور کړی چې تاسو د بابا د خپو ته ځان وغورځوه؟ داسې خو حمزه بابا چې کوم محفل جوړ کړی و، مونږ هلکان وو، مونږ داسې دې خپله ډله وه، یو محفل جوړ کړی و، مونږ وایي چې ګوندې بس دغه یو
او حمزه بابا موږ نه مشر و سینیر و نیکه و موږ داسې خپله لکه کلیم استاد شو، ریاض استاد شو، استم صاحب شو الله دې وبخي، نور بادر صاحب شو، بل شو دا ما نه مشران ډله چې وو دا ما نه چې اوه اته کاله مشران وو. نو هغه هم یو قسم یو ګیلکسي غوندې جوړه وه، یو علمي محفل د موږ هم جوړ وو. کسان اوس هم ټول ژوندي دي، ډېر تکړه مطالعې والا خلک دي ټول هم. نو موږ یو محفل جوړو، موږ هغه تا سر کې د حمزه بابا د اطمینان ډېر ښکلی شعر وویلو، نو موږ ته هغه اطمینان هم حاصلو، خو دا پته موږ ته نه وه چې دا ټولې خبرې حمزه بابا موږ شوي هم نه وو چې دا محفل یې کړي. وروستو خبر شو چې دا ټول باسونه اصل کې هغه کړي وو، او موږ بیا هسې لږه دیکه غوښته، هسې نری پوټکی منځ کې و چې هم ورمات کړو، بس پوه شو چې موږ خو حمزه بابا په لمن کې نیولي وو، لاس کې یې نیولي وو، سره موږ ته پته هم نه وه چې موږ هغه کور کړي یو ګیر یو. نو ما پته ولګاله چې موږ چې کومې خبرې یو قسم موږ دغه ټول محفل یو علمي وره خښتی و، او دا تکړه خلک هم وو، دغه وطن مطالعې بنیادي خلک وو چې هغو کې زه هم داسې کشر هم وم، خو هغه رنګ مې ډېر ښکلی ته الله فضل واخښتی و. خو لاړ به دا ویایم چې سره دغه یو قسم ټول د کارل مارکس تر نظریاتو نه د غونډه ډله هسې متاثره وه، داسې خبره به وکړو، هغه علمي نظریه یې پوره کار و. خو چې د حمزه بابا چې کله خپل ځای نه دی راوچت کړی شو او چروازی کې دی وسپارل شو، دویم ځل ښخ شو، نو کلیم صاحب هر مازدیګر ورته، او یو ورځ یو مازدیګر زه هم ورسره لنډي کوتل بازار نه لاړم، او مازدیګر مانځه ټیم شو، نو کلیم صاحب اودس وکړو، مونځ یې کړو، مونږ داسې یو قسم بې مانځه نه وو، داسې به وایم. نو ما مو وویل چې یارې ځم بس ځم اودس مونځ کم. نو کلیم صاحب راته وویل چې وړکیه تاسو خو خیر خدای. نو ما چې بس ما په خیال چې خبره دلته ده زه مونځ کم، نو بس هغه نه مونځ اودس شروع کړو، کړي موږ نه ډېر وخت کمزوري شوي وو، بس نورو نظریاتو خیالاتو والي وو، او چونکې موږ به یو عام کتاب وکتو هم په موږ به یې ډېر اثر کړو، ځکه چې مطالعه یو نوی قسم نوې مطالعه موږ خیبر خلکو لره عادت وه. ما چې وخل موږ نه اوه اته کاله مشرانو کسانو کې وه، نو موږ هم ورسره هغه رنګ اخیستی و. خو د حمزه بابا راتګ موږ راتګ نه و، دا زه پوه شوم چې دا دی زورور و. دا بحثونه موږ صرف په هوا کې کړي وو چې پته م ولګاله، نو حمزه بابا دا بحثونه په هوا کې نه وو کړي، هغه راغونډ کړي وو، هغه په شعر کې ځای کړي وو، هغه په نثر کې ځای کړي وو، هغه په ډرامه کې ځای کړي وو، هغه په ناول کې ځای کړي وو، او هغه په ژوند کې اچولی وو. خپل ژوند نه د پښتو فلسفه اول ایستلې ده، او بیا یې دا شعرونه او غزل لیکلي. نو موږ د هغه نه متاثره کېدو نه بغیر موږ نشو پاتې کېدی، ځکه چې د موږ بحثونه چې وو دا بیا هم یو قسم نیمګړي وو، په هوا کې وو. خو حمزه بابا دا بحثونه موږ نه ډېر مخکې کړي وو. موږ خو هلکان رسو چې موږ نه پاس ډله وه د ما نه اوه اته کاله مشران، هغو نه هم مخکې کړي وو. دا د 1940 نه پاس 45 1950 1950 55 شپېته دغه وخت کې دا مناظره حمزه بابا یو قسم مکمله سر ته رسالې وه، او د انسانیت په فلسفه باندې پوره کار کړی و. موږ خو یو قسم ګډو وډو اخوا دیخوا فلسفو والي وو، خو هغه بڅری هم پکې د انسانیت لټالو. خو موږ وروستو پوه شو چې هغه بڅری حمزه بابا پیدا کړی دی، کور کړی دی، ګیر کړی دی، او اصیل کړی دی، او د موږ ازمو ته او د موږ دماغو ته بلکل برابر کړی دی. حقه خبره وه چې موږ به پسې تلی، که دا موږ نن نوی خبر را خبر وایم بیا به هم پسې تلی. حمزه بابا په دغه معامله کې د علم په معامله کې ما وویل چې د ټوله شاعري و هر څه ته ډک دي، د دا شیونه ګیر کړي دي، کور کړي دي، او نورو خلکو ته حاصل کړي، او د یو پاکې معاشرې قیام خبرې کړې، او د هغه نه ورتېر دی، او د انسانیت یوه پاکه فلسفه یې پیش کړې ده، او په هغه کې څه خبرې نه کېږي. ډېره لویه فلسفه ده، او د یوه داسې فلسفه ده چې دا ډېر سخت ضرورت یې و د موږ په دا صدی کې. دلبر صاحب ستاسو د بابا د انسانیت د فلسفې خبره وکړه، حمزه بابا د انسانیت د فلسفې په تناظر کې تاسو څه رایه ده؟ تاسو په هغه باره کې که موږ سره لږ معلومات شریک کړئ. دا ډېر
دا ډېر اهم سوال دی. بابا د انسانیت فلسفې سوال ډېر اهمیت لري او زه کوشش کوم چې دا اهمیت زه ښکاره کړم. هسې خو یو عام پښتون ته یو عام مشر سړي ته وایي چې انسانیت څه شی دی، به وایي چې انسانیت دی، انسانیت پښتو ده، انسانیت غیرت دی، انسانیت سړیتوب دی، انسانیت خواخوږی دی، انسانیت خوار غریب ملګرتیا د لوړو خلکو په څنګ کې د غریب ملګرتیا. دا خو عام خبرې دي، خو د شکر ټولو پښتنو انسانیت دا خبرې زده. خو حمزه بابا دا شی د انسانیت دا فلسفه دا د په یو سیسټمیټیک رنګ کې راوړی، د یو سیسټم راوړی دی. زه دغه انسانیت فلسفې له لږ نورو نږدې خبرو له ورځم چې حمزه بابا خپل انسانیت ښکاره کولو لپاره نور دوه عناصر وښالي چې په هغه دوو عناصرو باندې د فلسفه یو حمزه بابا وایي چې انسانیت هر انسان د دریو عناصرو نه خالي نه دی. هر انسان د دریو عناصرو نه خالي نه دی چې یو ملکیت دی، یعنی فرشته. انسان کې د فرشتې غم شته چې ښکلی دی و فرشتې غوندې شي، بلکې فرشتې نه وي چت دی. او دویمه نکته یې حیوانیت ته چې انسان کې نیګیټیو شی شته، یعنی هغه ملکیت یې ویری پازیټیو شی دی او د حیوانیت یې ویری یو نیګیټیو شی دی. اوس په دا منځ کې حمزه بابا یې چې انسانیت اختیار کا. دغه یو اهم خبره ده، دغه دا خبره ده چې اوس زه راځم بیرته ملکیت له چې حمزه بابا یې چې ما هغه غالب کوه ملکیت او ما دا غالب کوه. خو که موږ خپله معاشره وګورو نو که څوک ملکیت پلوی او څوک د متلی دی او اور خبر نه دی نو بس ومیل یې مخ اړالی چې دا ټیک نه راځي. لکه موږ ته دا نه یې الله پاک چې ته فرشته شه، ځکه چې فرشتو کار فرشتو ته حواله دی. نو دغه کې دا پټ دی چې کوم فرشتو پلو تلي هغو کې دومره لرې لاړ شي چې بیا انسانیت ته پاتې شي. لیا چور جومات کې ورکینی، لیا چور په کور کې کینی او د نیګیټیو شیونه بچي، یو قسم لا کور ناستی چا سره کار ونه لري. خو حمزه بابا هغه ملکیت هغسې نه وښیي چې ته ملکیت کې ور ملکه شه، نه ملکه کېږه ما هلته ته په هوا کېږي. لکه انسان خرابېږي چې مکمل فرشته شي، ته خراب شوې، ټیک نه شوې. د انسانیت او دغسې دلی حیوانیت، نو حیوانیت نکته خو معلومه ده چې اخو حیوانیت خو اډو په کار نه دی. ملکیت که بیا هم نه زیات شي وشوه خیر دی که نه، خو حیوانیت خو بالکل یو داسې بیخي نه دی په کار، یعنی شیطان ملګري ورته ویلی شي یا نیګیټیو تګ دی که نه. نو حمزه بابا دلته یو د انسانیت نکته کې ډېر پاټ دی. دغه کې دا کمال دی چې که یو عام سړی او هغه خپله غریبۍ کې یوه هوټل والا سره وي او هغه پلیټونه او دګ دي، نو دا ډېر بهتر دی. دا انسانیت کې لګیا دی په نسبت هغه سړي چې فرض کا ټوله شپه په نپلو لګي، ملکیت کې ورک دی، ټول ملکیت کې ورکي. دومره بهتر نه راځي. حمزه بابا یې اخ کې نقصانات هم ډېر دي چې ته یو خو چې ته ملکیت له اولیا حیوانیت نه ننوځې. اول لانجه پکې دا چې تا ازادي ورکه شوه، هر چېرته نسې کېناستی. که ته ځان نه ملکه نه جوړه شي بس بیا یې چې دغه دی او بس جومات نه نه راخوځېږي، یې کور کې یو زوړ ځای دی او بس 24 ګنټې پکې ناست دي، نو ښه خبره څه بده خو نه، ډېرو شیونه بچ دی. خو نه، حمزه بابا چونکې 20مه صدۍ عیسوی کې راغلی دی، نو 20مه صدۍ عیسوی کې حمزه بابا یایي چې د علوم دومره راډېر شول چې مونږ کونج کې نه پرېږدي. مونږ کونج کې ناستي ته که مونږ حیوانیت کې کینو خو هسې خدای ورته لري، خو د ملکیت ته وګوره. حمزه بابا یایي چې په دغه صدۍ کې ته ملکیت کې مه ورننوځه چې ته ورننوځې او بس هلته ناست دی. اته انسانیت له ذکر راکېږي. نو دغه انسانیت کې دا کمال دی چې ته په پولن چا سره کېناستی شي، ته یو غریب سړي سره هم کېناستی شي، ته بازار لنګ وتی شي او تا پسې یوه ډرسوبیل یا غورلمه ورپسې نه یي جوړه. او که ته ځان بس مولانا عبدالباقي ځان نه جوړ کړي او بس غورلمه یې، نو ته بیا ډېرو ګپو شپو خبرو نه او ډېرو عام ناستي نه. نو حمزه بابا دا عام ګرځېدل
یعنې هغه سړی لا ما چې مثال ورکړو چې کوم دی په هوټل کې دی او دا چینکونه ګدي دا خوار غریب د دغه انسانیت کمالي دی په نسبت هغه په ملکیت کې چې ننوتلی وي ته په کور کې یا چېرته جومات کې په کالونو ناست دي او مشهور چې دا یو سړی دی او بس په غره کې یا په پلانکي ځای کې ناست دی 20مه صدي مونږ دې ته پرېږدي ده یوه ورځ ما د حمزه بابا د فلسفې نه لاندې داسې کوشش وکړه چې زه یارې دا چېرته غره ته کېږم دا زه نه وایم که نه دا پوره نقطو باندې نه وم رسېدلی ما چې یارې چېرته غره ته شه او دا شنه ګیدړي واچوه او بس چېرته بیا راوځه په اختر کې لیا داسې پوره جذبه راکې راغلې وه نو زه پوه شوم چې نه دا 20مه صدي د 20مې صدۍ چې کوم په جي کې علمونه راغلل مړه زوالجي او څه شی د دنیا علمونه راغلل که نه په 20مه صدۍ کې ډېر هم را وخوټېدل نو الله پاک زموږ لپاره حمزه بابا هم یو داسې ولي راولګلو چې هغه جومات کې ناستي ته هم مکمل پرې نه کړو چې نه چور نه راووځه بهر کار وکړه نو د انسانیت فلسفه کې د حمزه بابا دا کمال دی چې دغه کې ته 20,000 کاره کړی شي دغه کې ته ډېر کارونه کړی شي دغه کې ته ادب له کار کړی شي دغه کې ته دوکان چلالی شي دغه کې ته غریبي کړی شي دغه کې ته ټیچینګ کولی شي دغه کې ته خوار غریب سره بهر کوڅه کې وتی راوتی شي خو که نه ما ځان یو غټ څه هغه جوړ کړو چې بس زه یم ولته ناست یم او ما چا سره څه کار دی نو 20مه صدي مونږ نه ملکیت کې زما په خیال چې 20مه صدۍ علمونه مونږ که مونږ کې مونږ یو تروزی و هغه نامه بې نه اخلم هغه دغسې ملکیت ته ننوته خو نو چا معاف نه که اول ما معاف نه که ما چې وروره راوځه دا زمانه داسې نه ده ته داسې پخې بنډې مه وه انسانیت لره ووځه نو د انسانیت نقطه بابا دا دغه کې ډېر زیات تفصیل اوس هم پروت دی دې کې ډېرې زیاتې خبرې او مزې پکې ته په خدای یقین وکړه چې په انسانیت کې کومې مزې چې ملکیت او په روحانیت دواړو کې نشته پکې نو ملکیت قرآن مجید هم وښالی چې دا د انسان ملکې غوندې د پاکي د قرآن ویلي ملکیت مونږ زیور دی ملکیت ته فرشتې غوندې ښکلی پاک شه خو اول ته به اول انسان اول به انسانیت کې لګیا کېږي او تا ملکیت ته تا ښکلی خوی دی ته اختیار که ملکیت ته تا ښکلی خوی دی اختیار که اته واچوه اته په جامه کې راوله اته په سترګو په لیدو په کتو کې یار دوست سره او په ناسته پاسته کې خپل پردي سره کور کلي سره مړي ژوندي هر شي کې ملکیت څیره د تا چالي خو یې به انسانیت به مخکې کې څله چې تا ته پته چې زه فرشته نه یم زه انسان یم نو چې ته انسان یې ته انسانیت دې کې مونږ ډېرې فایدې دي ملکیت خپلولو سره انسانیت لازم دی انسانیت دا لکه حمزه بابا دی چې که ته انسانیت پرېښو ته ملکیت له لاړې دا ته ټیک نه دا نه ده ټیک ای چې نه دلته راشه او که خیال وکړو د 20مه صدۍ کې علمونو داسې رنګ اختیار کړی چې مونږ کونج کې ناستي ته نه پرېږدي ډېر علمونه راغلل پکار څوک فلسفه وایي څوک کمیسټري وایي څوک فزیکس وایي څوک بیالوجي وایي څوک جیالوجي وایي نو دا یو مناظره شي خلک سره په ګڼا شي یو ماحول جوړ شي څوک د جیالوجي خبر